د معدې بیماری لپاره او د معدې درد لپاره یو وظیفه. یو چا د مولانا مکی حجازي څخه پوښتنه وکړه چې د معدې د بیماری لپاره یو وظیفه. ده ویل چې د بزرګانو څخه یو وظیفه را نقل شوې چې هغه ډېره مجربه وظیفه ده چې کوم څوک دغه وظیفه وکړي د دې بعد دعا وغواړي ان شاء الله العزیز د معدې تکلیف نه به الله محفوظ وساتي، د کوم بیماری چې ده دا به لرې شي. نو دغه ویډیو دا پیغام تر ټولو پورې ورسوئ، هغه کسان چې هغه بیماران دي نو چاته معلومه نه ده د دې وظیفې باره کې معلومات ورته نشته، تاسو دا پیغام ضرور در سره شیر کړئ او دې سره ډیوټ وکړئ. هغه کومه وظیفه چې ده زه به په سکرین باندې هم درته ولیکم، هغه داسې ده: وهو العلي العظيم بحق عظيم، وهو العلي العظيم بحق عظيم. څومره چې ویلی سي او عمر ووایه او په اخره کې دعا وکړه یا پر اوبه باندې دم که هغه اوبه وچښه یا په کم خوراک باندې ته چې خوراک کوي او خوراک باندې دم که دغه خوراک وخوره او د مسالې والا خوراک د غوړي والا خوراک څه به ځان ګورې، انشاءالله دا د معدې بیماري به دې ختم سي.